یو بل عمل د منافقت چې هغه په زنانو کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه چې هغه د خپل خاوند نه طلاق واړي بلا ضرورت او بلا سوجه چې هغه ته خلع ویل کېږي، دا ورته وایي چې ما پرېږده او زه زم خپل خوندونه مزه کوم د خپل خواهش په موافقت باندې او د خپل خواهش د وجې نه بلا ضرورت د خپل خاوند نه طلاق واړي او د هغې سره خلع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دغه زنانه چې کوم مختلعات دي او هغه زنانه چې هغه د خپل خاوند نه ځان ویستونکي دي هن المنافقات، دا منافق زنانه دي. ولې بلا ضرورت د خپل خاوند اطاعت د ځان نه لرې کې، د خپل خاوند چې کوم پتا باندې حقوق دی هغه د ځان نه لرې کې او تصیب بل دی کې د خپل خواهش پوره کېدل کې، په دې باندې د انسانانو زندگی ورانیږي، معاشره ورانیږي، حقوق د زوجیت خرابېږي. بلا ضرورت به ښځه د خپل خاوند نه طلاق نه غواړي، که غواړي دا ښځه منافقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو خو ضرورتونه دي هغه جدا خبره ده، په هغه ټیم کې به شریعت اجازت ورکړی د خلع په مناسبت باندې. نو دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ښودلې دي چې کومې زنانه متبرجات دي او هغه زنانه چې کوم متخیلات د خپل کورونو نه راوځي، د خپل پردې او د خپل حیا او د عزت خیال نه کوي او په ډول او په سنگار کې بهر د خپل کور نه راوځي، بازارونو ته ځي او دارنګې ځان د سړو سره مشابه کوي، تکبر کوونکې زنانې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهن المنافقات، دغه زنانه منافقان دي. لا يدخلن، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنانه به جنت تم داخل نشي، دا زنانه الله رب العزت جنت تم نه داخلي. بهترین زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وخیر نسائکم الودود الولود، هغه زنانه ډېرې بهترین دي چې هغه د خپل خاوند سره مینه کوي، بلا ضرورت د هغې نه طلاق نه غواړي، د هغې د حقوقو خیال ساتي، د خپل بچو تربیت کوي او دارنګې د خپل خاوند سره غمخواري کوونکي، د هغې سره لاس اړوونکي، دا بهترین زنانه دي. او دې وجې نه لکه څنګه چې په سړو کې منافقان شته نو زنانه کې هم دغه شان دي منافقان شته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې موجود دي. نو څنګه چې د منافقانو د علاماتونه د مؤمن مسلمان د لپاره پکار دي چې د هغې د نښو نه ځان وساتي، نو زنانو هم دا پکار دي چې هغې کې چېرته د منافقانو دا خویونه را نه شي. ځکه المنافقون رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کوم منافقت زنانو کو داسې نورو خلکو لا نه دی کړی، زنانو به هم ډېر منافقت کو چې کوم د منافقانو زنانه وي. نو دې وجې نه زما عزتمندو مونږ او تاسو له پکار دي چې هغه اخلاق په ځان کې پیدا کړو چې کوم شرعي اخلاق وي، هغه اخلاق چې د هغې په وجه باندې موږ سره مخامخ شو الله جي او موږ د هغې په وجه باندې د الله رب العزت او د هغه اعمالو نه ځان ساتل پکار دي چې کوم د منافقت عملونه دي، د الله د غصې او د غضب عملونه دي چې الله رب العزت مونږ په خپل رحمت باندې